بسم الله الرحمن الرحیم. په فوټوشاپ شپږ کې نن راځو بیا هم د تصویر پر بکګراوند باندې بحث کوو. تصویر په بکګراوند کې پر فید او دغه رقم بلندر او سیو سلیکشن باندې بحث کوو. فوټوشاپ ته راځم، عکسونو ګالرۍ ته ورداخلیږم، دلته یو منظره او بل هم چش راخمه، بل تصویر راخم تر څو موږ تصویر نن په یو منظره کې راولو. دا دوه تصویره مې راواخیستل. د دوه تصویرونو څخه راخیستلو وروسته به لومړی موږ اول تصویر انتخاب کوو. کویک سلیکشن ته راځم، کویک سلیکشن ته چې رالم دا تصویر مې دا د انتخاب کړئ. دا به زه یې څه ور کم کړم. پر دې باندې به مې انشاءالله بحث کړی. پر جمع باندې به بیا کلیک وکړم، دا خوا به مو سره انتخاب کړم. انتخاب شول. اوس راځم، موږ تېره ورځ بحث پر دې وکړی چې موږ بکګراوند فقط د ډیلیټ بټن وهله. راځم کالر انتخابوم. هغه موږ یوازې څه کول، کالر مې انتخابوي. پس که زه دا کالر دا رقم کوم، راځم اوکې کوم یې چې د دې رنګ تغیر شو. زه نن راځم کنټرول شفت آی بټن وهم چې موږ څه انتخاب کړي، تصویر مې انتخاب کړي. لومړی به زه راسم، دا به د کول په حالت یا د کوډ حالت څخه وباسم. اوس به راسم سلیکټ ته به راسم، ایډیټ ته راسه یا ایمیج ته راسه، چیرې دی سیو سلیکشن. پر سیو سلیکشن چې بحث وکړي کلیک وکړي، راځم پر یو انتخابوم، راځم اوکې کوم، دا سیو شو. اوس نو زه راځم سیو سلیکشن مې کړی دی، راځم کنټرول سی. ګوره هغه انتخاب شوی خو تصویر موږ انتخاب کړی دی. کنټرول سی مې کوي. فقط راځم پر دې بله منظره کې درېږم، کنټرول وي وهم. کنټرول وي چې مو وایي، کنټرول ټي وهم. کنټرول ټي چې مو وایي تصویر ماته په اختیار کې راکړي تر څو زه یې کوچنی او غټ کړم. دا تصویر راوړم، دلته یې دروم. دا چې مې دلته راوړي دا دې تر دې اندازې پورې رالو. انټر وهم، سنټر مې کوي. دا تصویر موږ دا د دې حالت ته راوړي. اوس راځم د کویک سلیکشن وځم، پر موو ټولز باندې کلیک کوم. دا تصویر زه د یو ځای څخه بل ځای ته په دا شکل وړم. یو تصویر دلته لرو، بل هلته لرو. اوس نو پیډ موږ وایو، پیډ ایډیټ ته راځم، پیډ کار نه کوي. اوس نو راځم کوم ځای ته، سلیکټ ته راځم، لوډ سلیکشن ته راځم. لوډ سلیکشن ته چې راغلی دا ځای به راخلاص کړم. دغه یو سلیکشن موږ لرو، راسه اوکې چې اوکې دې کوي، سلیکشن انتخاب شو. فقط دوه واره دا وښوروئ. یا کله چې مو وښوروئ بیا به ایډیټ ته راسئ، پیډ باندې کار وکړي. پیډ چې کار وکړي، اوس نو زه دا تصویر د دې ځای دلته کولی شم خام یې کړم. ګوره ورک شو کسر، دا اندازه یې کړه. ګوره خیر، په هر صورت دا خو یو کوالټي دی که مو وایي زیاته وسي. نورمال راخلاص کړه. دلته مختلف رنګونه موږ ته په اختیار کې راکوي. راسه دې خواته سافټ هارډنس یې کړه، راسه دلته ډیفرنس یې کړه. اوس راځه په دې ځای کې دا کم و زیات کړه. دا زموږ پیډ دی په دې ځای کې. یا هم دا ما کنسل کړي، راسه دلته نورمال راخلاص کړه، په دې ځای کې تغیرات کې راوله. هغه د بیا راسه ارو کیز وهه. ارو کیز مختلف رنګونه موږ پر اپلای کولی شو. داسې شکل یې جوړولی شئ چې بیخي څوک نه په پوهېږي چې دا تصویر دی، تا بې ځایه راوړی دلته دې ایښي. بېرته لوړه وهم. یا راځم بېرته چې انتخابوم، نورمال. دا زموږ بکګراوند تغییر هر تصویر چې راولئ په دغه رقمي کوی منظره کې راوستلی شي. کوچنی کولی شي، غټولی شي. بیا که چیرې موږ فلټر ته راسو، د فلټر څخه دلته موږ چیرې به یې رینډر ته راځو. د رینډر څخه لینس پلیر ته راځو. لینس پلیر ته چې رالو، لومړی به تی تصویر کنټرول ډي ووهئ، د سلیکشنه به ووځي او رابسې بکګراوند به انتخاب کړئ. ګوره بکګراوند چې مې انتخاب کړئ، بیا به راسئ فلټر ته، د فلټر څخه به راسئ کوم ځای ته، رینډر ته. د رینډر څخه به لینس پلیر ته راسئ، رابسې دلته به دا کونج ته به راسئ، رابسې اوکې به کړئ. اوس داسې شو لکه په دې کونج کې چې لمر راختلی. ګوره فلټر ته به راسئ، رینډر ته به راسئ، لینس پلیر ته به راسئ. پر دې ځای پر دې کونج یې راوکاږه، یو پر دا مابینځ باندې راول، راسه اوکې کړه. ګوره دغسې مختلف تصویرونه ته کولی شئ چې په دا شکل یې جوړ کړي، منظره راولئ، د غره پر سر هغه لمر راوکاږئ.
بیا چې کله فلټر ته راسئ د فلټر څخه دلته رینډر ته راسئ پلیر ته راسئ لینس پلیر ته راسئ دلته بیا تاسې کولی شئ برایټنس ته رڼا یې ورزیاتوئ او کموئ یې راسئ اوکې چې اوکې دې کې ګوره رڼا یې دونه زیاته کړه اوس بیخي د چا سر نه بخلاصېږي چې دا د لمر نه غرو پر سر دی د لمر هم راختلی دی. دا اوس زموږ نننی درس د تصویر بکګراونډ تېره ورځ مې په رنګ سره تغییر کوي او نن مې په تصویر سره تغییر کوي. موږ په یو منظره کې خپل تصویر اولو همدا رقم تصویرونه دواړه بکګراونډ او خپله فورګراونډ تصویر اجسټمنټ پې کوئ چې دوی سره سم شي یعنې رنګونو کې تغییر راسي د مخکني اولني تصویر د دوهمي تصویر رنګ د هغه بل سره مشابه سي. دغه رقم موږ یو ډول ګروپان یا لمریزه برېښنا په ډول یو نور څه دغه پکښې پیدا کړله ټولز پکښې پیدا کړل. نو راتلونکي درس پورې الله سپارم. مخته مې ښه الله مو مل شه.